سلامونه. راځئ څو ثانیې د حاکم رژیم د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي معین دا خبرې را سره واورئ. لخوانه د اسلامي امارت لخوانه میدان ورته خلاص دی. که دوی را دوستان کېږي موږ بالکل سره دوستي لاس ورکوو. دښمن همیشه دښمن نه وي او دوست هم همیشه دوست نه وي. واورېدل نه دوی په څومره مکر سره په څومره علاقمندۍ سره غواړي چې دغه چا سره دوستي وکړي، یو سیاسي تعامل هم نه، یو سیاسي پارتنرشپ هم نه، یو رسمي راشه درشه هم نه، عملا د دوستۍ کلمه کاروي، وایي چې زمونږ غېږې درته خلاصې دي د دوستۍ دپاره. چا سره د دوستۍ دپاره؟ د متحده ایالاتو د ولسمشر سره، د یو داسې هیواد ولسمشر سره چې هغه د دوی په خبره باندې 20 کاله له هغو سره جګړه وکړه او د هغو د ملګرتیا د هغو د دوستۍ په نامه باندې نور مسلمانان چې دي 20 کاله ووژل، او بیا به یې ورته دا آیت هر وخت دلیل راوړ چې ولن ترضى عنکم یهود ولن نصارى حتی تتبع ملتهم. که به تا ورته ویل چې له ده سره مونږه یو سیاسي پارتنرشپ لرو او دنیا کې دا د اوس زمانې د سیاستونو او د ملتونو مجبوریت دی، دو به درته ویلې نه تاسې له دوی سره دوستي لرئ او دا تاسې نه تر هغې پورې نه راضي کېدئ تر څو پورې چې تاسې د دوی په دین باندې ور وانه وړئ، تاسو د دوی دین ونه منئ، تاسو د دوی په خوښه باندې ژوند ونه کوئ او له دو سره دوستي چې ده نه کېږي، دا ستاسې نه ملګري کېدی شي، دوستان مو نه شي کېدلی تر څو پورې چې تاسو د دوی په دین ونه منئ. نو اوس خبره دا ده چې عباس ستانکزي څه ولیدل چې دی دوستۍ ته آماده دی؟ آیا دی په دین وراوښتی دی او که ټرمپ یې د دوی په دین وراوښتی دی؟ کوم څه داسې جوړ شوي دي چې دینونه خو هم تفاوت لري په هغه نامه باندې چې تاسې 20 کاله افغان انسان، افغان انجینر، افغان ډاکټر، افغان عسکر، افغان هر هغه څوک چې په افغانستان کې د ملت ته خدمت کوو په یو نه یو برخه کې بوخت و، په همدغه نامه باندې په همدغه اتهام باندې تاسې هغه شهیدان کړل، هغو سره مو ډېر سخت ظلم وکړ او تاسې نن د هماغه یهودو نصاراو سره د دوستۍ دپاره خپلې غېږې خلاصې کړي دي. نو له خدایه به د هغه خلکو مرګونو، د هغه خلکو قتلونو چې تاسې په فتواو باندې تاسې ووژل، خدای ته به څه ځواب وایي او تاسې به د هغې ورځې نه ډارېږئ چې خدای له تاسې سره د هغه معصوم او بېګناه انسانانو د وینو حساب وکړي چې تاسې به د یهودو نصاراو د دوستۍ په نامه باندې وژل او نن تاسې خپله هماغه یهودو نصاراو ته د هغو مشر ته خپله غېږې خلاصې کړي.